تازه طالبان په خپله کابینه کې بدلون راولي. دا چې څنګه بدلون راځي معلومات په همدې پامیر پلاس چینل کې راسره وګورئ. د طالبانو د اسلامي امارت یو ویان بلال کریمي ویلي چې دا ډله د خپل حکومت په کابینه کې بدلونونه راولي او متخصصینو ته به ځای پکې ورکوي. طالب ویان دا هم ویلي چې کابینه به په تدریجي ډول بشپړیږي. نوموړي په یوه ټلویزیوني مرکه کې دا خبرې کړې دي، خو د ژمنې د څرنګوالي او عملي کېدو د وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو د سرپرست حکومت کابینه له دې کبله تر سختو نیوکو لاندې ده چې تقریبا ټول پکې ملایان او د مدرسو فارغین راټول شوي دي. د امنیت روغتیا او سوداګرۍ وزارتونو له سرپرستانو پرته د طالبانو ټول وزیران د مدرسو فارغین او ملایان دي. طالبانو بیا ژمنه کړې چې په کابینه کې بدلون راولي، خو د دې ژمنې د عملي کېدو وخت یې په ډاګه کړی نه دی. له متخصصینو سره د طالبانو د چارواکو چلند پر دوی د ډیرو نیوکو سبب شوی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي عبدالباقي حقانی څو ځلې د خپلو ویناو پر وخت افغان متخصصینو د توندو الفاظو وکارول. هغه وویل چې د تیر 20 کلن حکومت پر مهال له درس ویونکو څخه د کوم خیر تمه نشي کېدی. افغان متخصصینو چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې اکثره له دندو ځواب شوي، ان د پوهنتون د استادانو تر کچې په ساختماني مزدورۍ، میوه پلورلو او نورو کارونو بوخت شوي دي. له دې سره خوا کې ډیری افغانان متخصصین چې له هیواده د وتو لږ امکانات هم لري، په مختلفو لارو ان خطرناکو قاچاقي لارو له افغانستان څخه وځي.